نو جنسیانو سره ملاویږي. دا خبره دې خبرې نه زه دا وایم ګارنټۍ سره چې مشر منظور یا د پی ټی ایم کور کمیټي به نه خبر که خبرې زه به د کم کسانو چې میټینګ کړل درو خلاف به خامخا کاروایی کیږي. پی ټی ایم هیڅ کله دا نه کوي چې هغه د نور ملکونو جنسیانو سره ملاویږي. هغه یوازینی پښتونخوا کې حقوق غواړي. پښتونخوا کې زه دا ګیله لرم د بر وطن ځوانانو نه. پی ټی ایم ډېر مضبوطه پښتونخوا کې پی ټی ایم پښتنو کې خورېده. کله چې د بر وطن خلک راغله هغې سره پی ټی ایم لغه نه د خلکو ذهنونو کې لږ کمزوری شي چې دا د بر وطن خلک دومره په نیغه ولې راځي. یا د هغوی دا فکر خلکو کو زموږ ملګرو چې د بر وطن خلک په فیصلو کې د پی ټی ایم دننه فیصلو کې دغو اثرات زیات دي. خو حقیقت کې داسې هېڅ کله نه و. موږ چې هر کله مشر منظور نه تپوس کړی دی هغه دا خبره بیخي دې نه انکار کړی دی. د بر وطن خلک هغوی د پښتونخوا په چې څومره سیاسي نظام د پی ټی ایم دی په دې کې هغو هېڅ داسې دغو اثرات نشته لري. دلته یوازینی هغو په یورپ کې په دې ملکونو کې احتجاج کې هلته راځي د پی ټی ایم احتجاجونو کې شمولیت کې. بیا څه احتجاجونه هغو صرف د افغانستان لپاره وي هغه د پښتونخوا لپاره نه وي. خو دا یو خبره چې د پی ټی ایم ځوانان نورو جنسیانو سره ملاویږي دا ډېر خطرناکه خبره ده. او په دې به خامخا د پی ټی ایم کور کمیټي هغه په دې باندې موقف اختیاروي. دا کم کسان چې ملاو شوي دي دا به ښیي چې دوی سره زموږ هېڅ تعلق نشته دی. داسې نه چې دا د پی ټی ایم په مرضی منې کېږي. مننه. الیاس صاحب زه دا اوس ته لنډه خبره کوم. دا لندن کې چې په اوس وخت کې یو غونډه شوې وه او په دې کې یو طالب پلوي ته مایک ورکړی و د پی ټی ایم پلیټفارم نه د هغې خلاف څه اکشن واخیستلی شو تر اوسه پورې؟ لکه خو ډېر پبلک و که نه دا خبره خو لږه پټه ده د انټلیجنس والا دا خو اوس راښکاره ستاسو په خلک طالبان غواړي په افغانستان کې. اگر چې موږ هغو ته په ښه نظر من نه ګورو که هغوی په افغانستان کې طالبان غواړي د طالبانو حکومت مني هغوی هغه ورسره خوشحاله دي نو موږ ته څه مسله ده؟ نه مونږ ته خو مسله نشته جانان چې افغانستان کې څه غواړي. دا خو ما نه دي ویلي. ما وی غونډه د پښتونخوا د حقونو دپاره وه په د پی ټی ایم لندن کې چې غونډه وه تاسو یا کتلې یا ونی کتلې. په هغې کې یو طالب ایډیولوژیکل لرونکي یو سړی راځي مایک اخلي پراپر ټایم ریسپیکټ میډیا کوریج هر څه ورته ورکړی کېږي د پی ټی ایم خولې په سر کې. زه صرف دا وایم تر اوسه پورې د هغې خلاف پی ټی ایم څه اکشن واخیستو؟ دا د هغه خبرو پورې ډیپینډ کوي چې هغه څه خبرې کړې وي. حمزه صاحب د ملګري یو خبره وکړه زما په خیال د یو ډېر انټرسټینګ ټاپک لا ګیټ کولو وکړلو د ویلې چې په افغانستان کې طالب راشي یا څوک راشي نو ماته څه فایده ما پیسه ماته بالکل زما په گاوند کې چې یو رژیم چینج کیږي یا یو وطن سه حالت په مې ډایرکټ افیکټ زما په خیال دا یو داسې خبره ده چې طالب ال ترازی هم په پاکستان باندې اثر ډایرکټ شته. پاکستان نه هر ملک وي که التا ماشاءالله راځي نو هم په ماسري نو په افغانستان کې چې الته طالب راځي او که اشرف غنی راځي او امریکا راځي نو د افغانستان د په ټولو گاوند کې د ټولو نه زیات چې کم کلوز ریلیشن هغه پاکستان سره دی. نو پاکستان نه بلکې د په گاوند کې څومره چې ملکونه دي په هغه خامخا اثر راځي. جنگ په ایران کې دی په پوره دنیا باندې اثر دی. نو دا بوم بچ وایو د دنیا ګلوبلایز ده نو زما په خیال هغه نه مونږ ډیر مخکې اوس راغلی دنیا یو بل فیس ته انټر شوې ده. نو که په افغانستان کې یو طالب خبره کوي یا افغانستان کې کم ایډیولوژي راځي نو بهشکه په موږ باندې به دا غي اثر وي. ګل خان صاحب تاسو خبره سمه ده. زوز د نور ملګری ډېر تم وکړه. ابرو زه خپل افغان ورور سره ناستم یو کې اوسېږي زموږ ډېر تکړه ورور دی قمر زمان صاحب. د هغې په لایف کې ما ذکر وکړو که نه د انډیک ریسرچ فورم نو قمر صاحب اخره کې خندا شروع کړه که نه خندا یې داسې شروع کړه چې لکه رښتیا خو دې ویل خو څوک نو راشه به څو به خاندو په خندا به دا خبره پټه کړو. قمر صاحب هم ډېر سیاسي سړی دی خو ورته پته نشته چې موږ هم دا میدانونه موږ هم لوبولي دي. نو د خپل افغانانو باندې چې بیا پرده اچوله قمر صاحب په خپل افغان باندې چې پرده اچوله چې هندوستان سره کار کوي انټلیجنس سره حمزه وروره تو خو ماته ډېر تعلیم یافته ښکارېدی. نو زه ته یو شی ښیم let me show you. اوکې ښه د پی ټی ایم خبره زه کوم سوچه ښه نورې خبرې به پرېږدو. د موبایل ولې نه تاویږي؟ just a second. نه تاویږي یاره هغه ټرنینګ اپشن پته نشته څه مسله ده.
Anyways, تا اپریل 2015 باندې د انډیک ریسرچ فورم یو پینل دی ښه انډیک ریسرچ فورم باندې راغوښتلې شوي میلمانه دي په دې کې زمونږ د افغان خور چې ده نو دا پکې سیشن چیر ده لکه انډیک ریسرچ فورم سره صحیح ده بیا پکې هندوستانیان هم دي بیا پکې زمونږ د ثوابې ځوانان هم شته بیا پکې د یو پی ټي ایم جانان اسف کمال صاحب صحیح ده نو پی ټي ایم باندې زه خبره کوم راځم خدا تاریخ که تاسو ته ښکاري اپریل 20 اپریل 20 سیټرډے نو دا د انډیک ریسرچ فورم پینل دی صحیح ده اوس راځو انډیک ریسرچ فورم ته دا څه څیز دی صحیح ده انډیک ریسرچ فورم د هندوستان یو انټیلیجنس تھنک ټانک دی دا دی ښه دا سړی څوک پیژني یو کس لاس اوچت کې چې دا سړی چا کتلی وي دا سړی صرف لاس کمنټ کې اوچت کې وي دا سړی مونږ پیژنو دا سړی څوک پیژني ټول پیژني دا سړی د پاکستان دشمن دی که دوست دی لکه دی به چېرته وغواړي چې پاکستان کې خلکو ته مونږ حق غواړو پاکستان کې خلکو ته مینه غواړو که د دې سړي ټول هدف دا دی چې پاکستان تباه و برباد شي دشمن دی دا دی د انډیک ریسرچ فورم دا کم باندې چې زمونږ د پی ټي ایم خویندې ورونه ناست دي دی د هغې پیټرن دی میجر جنرل جی ډي بخشي بیا لوټیننټ جنرل وینود بیا لوټیننټ جنرل وینود کاندرے بیا لوټیننټ جنرل شوکن چمان صحیح ده چوهان میجر جنرل راجن ایر وائس مارشل صحیح ده نو دا تھنک ټانک د دې خلکو دی دا ټول د هندوستان ملیټري او د هندوستان را سره تړلې شوي خلک دي اوس دې تھنک ټانک یو چیپټر کولو کو پښتون سیکیورټي ډایلاګ پښتون سیکیورټي ډایلاګ کې دی د پی ټي ایم میلمانه راغواړي هندوستان سره وایي چې مونږ د پښتنو حق لپاره خبره کوو کم پلیټ فارم استعمالو د هندوستان د انټیلیجنس